آصف علي په ما چکه ووهله نو ډېر خفه شوم هغه خوشحاله شو کله چې دی ما ورته بل بالو کو هغه ما آوټ کړو زما خپل هغه دی زه به سلیبریشن کوم دا زما حق دی دا ماله څوک نشي ونې کولی زه به خپل سلیبریشن کوم هغه په ما چکه وویل هغه خوشحاله شو هغه ما آوټ کو زه خوشحاله شوم نو هغې وخت کې ما خپل سلیبریشن وکړو چې یس ما آوټ که که نه نو هغه چې راغی بس ما ته یې کنځلې وکړې نو بیا خو بس موږ هم افغانان نو موږ هم ورته ویلې چې وروره ما تا ته څه ویلي هغې کې بس هغې نوره ما ته ډیکه راکړه بیا ما هم ورسره هغه څه چې ویډیو کې به تاسو کتلي څه چې زما دغه کېدل ما هم ورسره وکړه ته م غوسه شوې هغه افغاني غرور سره هغه جذبات سره دوه درې ځل د تندک ورته ورکړه ځکه دلته د وطن په کچه موضوعات دي لکه تا داسې شاتګ ورنه ونه که نیغ ورته ودرېدې په کار هم وه و خو کرکټ کې دا شی نه په کار هم نه چې یو څوک تا ته داسې کوي خو تا مجبوره کوي چې بیا وکړې زموږ زړه نه و چې موږ داسې یو هغه وکړو دوی سره کرکټ چې دا د سولې لوبه ده او موږ غواړو چې ښه لوبه وکړو هغه چې ما سره ما ته ډیکه راکړله بیا زه مجبوره شوم چې ما هم ورکړه ډېر ښه دې وکړه وروسته بیا افغان مینوالو هغه کار د ستا ډېر وستایه ځکه دلته افغانستان د استازیتوب خبره وه که څه هم بیرون کې ځینې مسایل راپورته کړه چې دوی رسنیو او پخوانیو لوبغاړو افغانان لوبغاړي د افغانستان ملت سپکاوی پکې وکړه هغه یې بېله لاره وروسته یې موږ له خپل وطن او ولس نه دفاع وکړه خو ستا چې کوم حق او جذباتو ډېر ښه در سره کړي وجه دا ده د یو چټک توپ اچوونکي سلیبریشن چې نه وي هغه د مړ په معنا ده ته باید خوشحاله